چې دې واخیسته دوکان زرنګ زرنج دې واخیسته ماشاءالله دا چې ویلې 100,000 افغانۍ مې ته بېرته راواخله هغه خط مې زه ځان ته زرنج اخیستی خو بیا چې واورې وشو ایسکریم دې خرڅوه بیا ووځه واورو کې بیا ښه خرڅېږي موږ راغلي یو کور خو به تاسو پېژنئ دروازه خو به پېژنئ مکه بابا دی دا چې وایي قربانۍ چا ورکړې او مزې څوک کوي که نه پخوا یې زمن شهیدان سوي تاسو تر هغې دا راوځي هغه پخوانۍ ویډیوګانې وګورئ بیا موږ چې مرسته کړې هغه هم وګورئ څو بچیان یې شهیدان شوي یو په تورغر کې شهیدان شوي یو په کونړ کې قربانۍ چا ورکړې او مزې څوک کوي دا د 3 شهیدانو پلار دی بابا دومره دي دا زه خدای پاک پروردګار دې مه خرابوه الله تعالی دې هغه دنیا دا دنیا ګله ګلزار کړي خیر بابا شته مې زه بابا نه پټ شم خو بابا ډایرکټ راووت السلام علیکم ستړی مه شي بابا دلته یم خیرت دی رنګ دې تازه شوی دی ولاړه که نه کله تغییر شي او کله زه خو بیا راغلم هغه چې کومې مرسته هم در سره کړې وې هغه کې یو نفر وویل چې زما 100,000 افغانۍ بېرته راکړه شته در سره چې دې واخیسته زرنج دې واخیسته ماشاءالله چیرې دی زرنج چیرې دی آفرین ګورې بابا نه زده کوي زرنج یې پې اخیستی دا چې ویلې 100,000 افغانۍ مې ته بېرته راواخله هغه خط مې زه ځان ته زرنج اخیستی څه وایې دې ته سره مې 100 روپۍ دې زرنج اخیستی 90,000 روپۍ دا د بر والا زرنج ماشاءالله ماشاءالله بابا والا خوشحاله دي کړو الله دې اجر درکړي زه نو 80,000 روپۍ نه زه تېر ده څه کور خو دې تازه شوی دیواله ماشاءالله رنګ شوی دی ځای صفا دی مغزی کار کوي نه چونه دا راولي او دا شین رنګ پکې اچي بس هلکه څه یې کې پردي دا نو ماشاءالله دومره تکړه سړی زوی دی نو بیا او ما هغه تا چې ویلې میرګي لري ډېر دې خوشحاله کړم بس موږ دې خوشحاله کړو زه به درنه لاړ شم صحیح ده شی را سره څکې ته ست نه کوې نو دا خو بچې زما د غریبانو کور کې چې داسې وایي دا مې ورونه دا پلار په سترګو ما ته وګورئ پوه شوې موږ د پلار په ځای نو زه راغلم چې ما ته 80,000 روپۍ راکړې نو چې تاسو زرنج اخیستی موږ د 80,000 نه تېر صحیح ده خو بابا ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه کار دی کړی ډېر د خوشحاله کړو تاسو به هم خوشحاله یې دې خوشحالۍ کې به زه یو 100 روپۍ نورې درکړم الله تعالی دې هغه دنیا ګوره ګلزار کړه په دې خوشحالۍ کې به زه تا ته یو 19,000 نورې درکړم ښه دا 19,000 افغانۍ څونه 10 یو دی 9,000 بل دي یو ورور او یو خور کومک کړی ښه 10,000 هغه ورور کړي دي او هغه 9,000 هغه بلې خور کړي دي بس تاسو هغه امانت زه بابا ته ورکوم بابا دا پیسې دې واخله دا م واخله او زرنج دې درته مبارک وي صحیح ده درته وشمارم کمې نه یې یوه روپۍ ما ته 100,00,000 روپۍ ده بس چې کمې بیا ما ته زنګ وه صحیح ده شپې ما سره پاتې کېږي جوان نه پاتې کېږي همدلته پاتې خدای پامان بابا نه خدای پامان الله خوشحاله ده خدای خوشحاله وي دا غریبان الله دې خوشحاله لره بابا زه دې خوشحاله کړم زړه نه چې دا زرنج دې اخیستی او هغه پیسې دې مصرف کړي دي ډېر داسې خلک چې موږ هغې ته حتی کار و روزګار ورته برابر کړو سبا چې پوښتنه یې کړو بس هغه یې ختم کړي بېرته ما خپل سوال و هغه ته شروع کړي دا خوشحالېږي دا مرګي چې راځي وایي هغه نه دې ولې زرنګ اخیستم بابا ته ګوره موږ مرسته تاسو مخکې کلیپ به کتلی مرسته مې ورته راوړه ورمې کړه حالانکې ما ورته نه ویلي چې ته پیسې واخله خدای دې نور عمر کې برکت ور واچي هغه پیسې اخیستې په زرنج کې بندي کړي هغه به د ورځې 2-3 ورته ګټي ته خو به اوس نه وځې خو بیا چې واورې وشو ایسکریم دې خرڅوه بیا وځه واوره کې بیا ښه خرڅېږي بابا لاړو الله دې راته ژوندی لري ډېره مننه قربان دې شم دوستانو که تاسو هم غواړئ که څنګه چې بابا هم خوشحاله دی باوري یم تاسو به هم خوشحاله
نو که غواړئ دغسې خلکو لاسنیوه وکړئ هغه یې په خپلو پښو ودرېږي دا به تاسو کتلی څوک کې ګرځېده الحمدلله اوس هماغه ستاسو مرستې وي سړی په کور ناست دی نو دغسې خلک په خپلو پښو درو وټساپ نمبر ښکاري لینکونه شته انشاءالله موږ مو خدمت کوو چې هر وخت یې الله مو خوشحال لره هغه خور او هغه ورور چې مرسته کړې وه هغه مرسته ستاسو ور ورسېدله بیا هم الله دې تاسو نه راضي شي الله دې اجر درکړي السلام علیکم بابا خدای په امان خیر اوسې بابا الله دې خوشحال لره الله دې خوشحال لره بابا خیر اوسې موږ ته دعاګانې به کوې ټولو ته ټول ته به دعاګانې کوو هغه دنیا دا دنیا چې مؤمن مسلمانانو خراب نه کړي اللهم امین خیر اوسې خدای پاک پروردګاره ته دا دنیا او هغه دنیا دواړه ګلزار کړي عزتمن شي بابا خدای په امان امداد کړي الله ټول سره امداد امین خیر اوسې امین السلام علیکم خدای په امان السلام علیکم